افغان لوبغاړي د بریسبن هټ لوبډلې سره یو ځای شو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. هیله دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که مو ویډیو خوښه شوه لایک او شیر یې هم کړئ. دوه افغان لوبغاړي د بریسبن هټ لوبډلې سره یو ځای شول. د اسټرالیا کورنۍ او بیګ باش سیالیو پیاوړې لوبډلې بریسبن هټ تایید کړې ده چې د راتلونکي بیګ باش سیزن لپاره مجیب زدران ته یو ځل بیا په خپله لوبډله کې ځای ورکړی دی. مجیب زدران په تیر بیګ باش موسم کې په زړه پورې سیالیو په ترسره کولو سره د خلکو سترګې ځان ته اړولې وي. نوموړي د هغه موسم پړاو کې ټول ټال 12 ویکټې په 6.04 اوسط سره ترلاسه کړې وي. د نوموړي غوره توپ اچونه په 14 منډو په بدل کې د 3 لوبغاړو سوځولو بریسبن هټ لوبډلې همدا شان اعلان وکړ چې د افغان ورو توپ اچونکي مجیب زدران ترڅنګ بل افغان ورو توپ اچونکي او چینامین بالر ظاهر خان سره هم په لومړي ځل په بیګ باش سیالیو کې د لوبېدو تړون کړی دی. دواړه افغان جوړه لوبغاړي به په راتلونکي بیګ باش سیالیو کې په یوه لوبډله کې ولوبېږي او دا به لومړی ځل وي چې دوه افغان لوبغاړي د بیګ باش سیالیو په یوه لوبډله کې لوبېږي. ظاهر خان چپلاسی ورو توپ اچونکی دی. نوموړي ته په دې وروستیو کې د بنګلادیش خلاف په ټیسټ لوبه کې هم ځای ورکړل شوی و او د افغان لوبډلې په بریا کې مهم رول ادا کړی و. 20 کلن ظاهر خان اوس مهال د ویسټ انډیز په کورنیو سیالیو کې د جمیکا تالواز لوبډلې په ګټه لوبې کوي. نوموړی له دې وړاندې تیر کال د انګلستان په ویټالټي بلاست سیالیو کې هم لوبې ترسره کړې او دغه شان تیر کال د هندوستان پریمیر لیګ سیالیو کې د راجستان لوبډلې لخوا واخیستل شو، خو بدبختانه چې د ټپونو له کبله یې د یادو سیالیو څخه بهر کړی شو. ظاهر خان او مجیب زدران چې د دواړو سره نږدې ملګري هم دي په بیګ باش سیالیو کې په اخیستو سره خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا ځلې به خپله لوبډله تر اتلولۍ رسوي. مجیب زدران وویل کله چې ما تیر کال په لومړي ځل د بریسبن هټ لوبډلې لپاره لوبې ترسره کړي ډیر خوند مې ترې واخیست. زما غوښتنه همدا وه که فرصت برابر شو چې بیا ورته راستون شم. دوی ډیر ښه لوبغاړي دي، په دې هیله یو چې دا ځلې فاینل ته ورسو. ظاهر خان بیا وویل چې د بیګ باش سیالیو په اړه یې ډیر څه اورېدلي دي او په دې خوښ دی چې بریسبن هټ سره یو ځای کیږي. دا زما لپاره خاص د خوښۍ ځای دی چې د هغې لوبډلې سره یو ځای کیږم چې تیر کال زما ښه ملګري مجیب زدران د هغې لپاره لوبې ترسره کړي. نوموړي ماته د بریسبن هټ لوبډلې په اړه ډیر څه وویل، نو زه هم دغه چیلنجونو ته آماده یم. نو درنو دوستانو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو که خوښه شوې مې لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم